سلامونه دوستانو، شمس الرحمن یم د رشیدي تیک یوټیوب چینل څخه. دا د سپیسیس 14 درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې په چارت بلډر باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو په سپیسیس کې چارتونه جوړ کړو. د دې ویډیو لومړنۍ برخه مخته تاسو ته نشر شوې ده چې تاسو کولی شئ هغه په تعقیب باندې په دې ویډیو کې وګورئ چې څنګه کولی شو په سپیسیس کې موږ تاسې چارتونه جوړولی شو. زموږ تاسو ترمنځ ارتباطي لارې یوټیوب چینل، فیسبوک پاڼه، واتساپ، ټلګرام څخه کولی شئ په دې لارو له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب او خپل نظرونه کولی شئ له موږ سره په کمنټو کې شریک کړئ. چارت بلډر چې ده په سپیسیس کې یو ډېر اساسي رول لوبوي. موږ تاسې کولی شئ د خپلو ډاټاګانو څخه چارتونه جوړ کړو. زموږ تاسې چارتونه مختلف ډولونه لري، لکه په لومړنۍ ویډیو کې موږ تاسې تشریح کړو چې کوم چارتونه لرو او په کوم ځایو کې کولی شو دا چارتونه استعمال کړو. په سپیسیس کې موږ تاسې مختلف چارتونه لرو چې له بار چارت، لاین چارت، یو د ایریا چارت، پای چارت، دا ټولو کولی شو کار واخلو. راځئ سپیسیس ته هر یو جلا جلا ګورو. تېره ویډیو کې موږ تاسې د انالیز او ډسکریپټر سټاتستیک تر مفاهیمو لاندې یو چارتونه جوړ کړو. دا ور خپله د ګراف مینو تر سرلیک لاندې چارت بلډر لرو چې په دې کې کولی شو چارتونه جوړ کړو، یا هم کولی شو د خپلې خوښې ځینې چارتونه مثلا بار چارت ده او 3D بار ده، لاین ده، ایریا ده، پای ده، مثلا هیستوګرام ده، دا ټول کولی شو جوړ کړو. دلته کولی شو موږ تاسې هغه وریبلونه ورته واچوو، مثلا د دوی عمر په رو کالم باندې کولی شو دوی مشخص کړو. اوکې کوو. دلته موږ تاسې ته دغه د هیستوګرام چارت د جنسیت لپاره جوړ شو، نارینه او ښځینه څونه له موږ سره ګډون کړی. ډبل کلیک کوو. که چیرې غواړو فیصدي په لاس راوړو یا هم د دوی تعداد له دې ځای څخه معلومولی شو. دلته موږ تاسې وینئ د دوی مکمل تعداد یې موږ تاسې ته په لاس باندې راکړی ده. دلته موږ تاسې په خپله خوښه باندې هر ګراف چې مو خوښ یې هغه جوړولی شو. مثلا ایرر بار جوړولی شو، د ډاټ چارت جوړولی شو، د نقطو مجموعي هیستوګرام جوړولی شو، مثلا پای جوړولی شو. او دلته په چارت بلډر کې موږ تاسې په ډېر اډوانس شکل باندې، یعنې هر هغه څه چې موږ تاسې په ګرافو کې ضرورت یا موږ تاسې غواړو چې جوړ کړو، کولی شو دلته ترتیب کړو. دلته موږ تاسې وینو چې پاسې موږ ته وریبلونه راکړي چې په کومه وریبلو باندې غواړو چارتونه جوړ کړو. لاندې موږ تاسو ته په ګالري کې د چارتو ډولونه راکړي، یعنې له کوم چارتو څخه کار اخلو. چارتونه ډېر چارتونه لرو. دلته موږ تاسې بار چارت لرو چې دغه مختلف اشکال دي، مثلا 3D شکلونه هم لرو، نقطه‌ایي شکلونه هم لرو، دغه ساده شکلونه هم لرو. لاین په شکل باندې چارتونه چې دي دغه سینګل لاین ده او مولټي لاین ده. د ایریا په شکل باندې چې اکثریت وخت موږ تاسې داسې جام کاروو چې هغه د ځمکو ارتفاعات یا په هغو کې د اوبو شتون داسې سروي وي، دغه د ایریا چارتونه زیات کاریږي. پای چارت چې مخته مثال کې موږ تاسې کار پرې کړی چې د هغوی فیصدي په حساب باندې د دایرې د درجو په اندازه باندې دوی اندازه یا مقیاس موږ تاسې ته معلوموي. ډاټ چارت چې هغه د نقطو په شکل باندې وي، چې په اډوانس سټاتستیک او پرابلیټي کې همدا شان په ای آی کې زیات استعمال لري. هیستوګرام چې تیر مثال کې مو هم کار پرې کړی چې مختلف ډولونه لري، مثلا ساده هیستوګرام چارت ده، یا مثلا د څو وریبلونو ګډ یو سټرک جوړوو چې مثلا څو وریبلونو په ګډ راخلو په یو وار باندې د ټولو یو هیستوګرام چارت جوړولی شو. همدا شان په د منکسره خط لپاره هیستوګرام جوړولی شو، یا په وای اکسس باندې د ولاړ هیستوګرام جوړولی شو. های لیول چارتونه لرو چې هم موږ تاسې کولی شو ترېنه استفاده وکړو. بوکس پلاټو څخه کولی شو کار واخلو چې موږ تاسې ته هغه اعظمي اندازه مشخصوي، چې یعنې موږ تاسې اعظمي اندازه دونه ده، له دې لاندې موږ تاسې ته خپله ډاټا ښیي. مختلف شکلونه لرو او خپل هر یو چارت چې ده هغه خپل ځان ته الیمنټونه لري. مثلا بار چارت کې راځو الیمنټونه فرق کوي، یعنې ځینې الیمنټونه د ځینو چارتونو لپاره سیټ کوي او ځینو لپاره سیټ نه کوي. الیمنټونه مختلف لرو، مثلا د ایکس خط لرو، د ایکس وای خط لرو، 3D خط لرو یا 3 ډایمنشن کوارډینات ورته وایي، یا پولر ورته وایي، پولر پکې لرو، یا هغه کوارډینات چې د وای خط باندې واقع د هغو د وای د دوو خطونو په مقابل کې موږ تاسې ته خپله ډیټا ښیي یا یې سمبل کوي راته. مختلف الیمنټونه لرو چې دلته د الیمنټونو پراپرټیانې دي چې تاسې کولی شئ هغه هم ورته مشخصې کړئ. د ګرافونو لپاره خپل پاینټ آیډیان لرو چې د هغه د ایکس وای کوارډینات ورته مشخصوو، یا کولی شو د هغوی ټایټل وټاکو یا فوټر وټاکو یا سب ټایټل وټاکو چې مثال کې به پرې بحث وکړو.
نو راځئ یو ګراف جوړوو، مثلا ساده بار ګراف جوړولی سم، یا مثلا د 2 وریبلونو هم جوړولی سم. راځئ د 2 وریبلونو یا کلسچر بار جوړوو. په دې ځای کې موږ تاسې باید ځینې موضوعات په پام کې ولرو چې هغه د وریبلونو داخلېدل دي. مثلا غواړم ځینې وریبلونه دلته داخل کړم جنډر ته په مقابل د ایج باندې، او دریم هغه د بیټري مونټ مثلا کولی شي. ځینې ځایونو کې ځینې ګرافونه مکمل نشو تشریح کولی، ځکه دا مثال د هغو لپاره سیټ نه کوي. تېر ویډیو کې موږ تاسې په هغه مثالو باندې بحث کړی چې کوم ډیټا باید په کوم ځای کې د کوم ګراف په واسطه باندې وښودلی شي. دلته یې موږ تاسو ته د درو متحولونو ترمنځ ارتباطات وڅېړلو. هغه درې متحولونه چې شی دي، اول جنډر ده چې هغه نارینه او ښځینه دي. دویم د هغوی عمر ده چې له 0 څخه تر 500 دی ښودلی دي، چې دا کولی شي ډبل کلیک پرې وکړو د هغوی هغه عمر په کال باندې موږ تاسو مشخص کړي. او همداشان د دوی میاشتې دي چې په کوم میاشت کې څونه نفره زیږېدلي دي، او نارینه دي که ښځینه دي. که چیرې ډبل کلیک وکړو په دې ځای کې موږ تاسې هر ډاټا مختلف ویو لري چې هغه موږ تاسې ته ښکاره کوي. مثلا په سپټمبر کې فیمیل د 40% دی، او همداشان میل چې دی هغه هم 40%. چې دلته موږ تاسې د درې وریبلونو ترمنځ ارتباط یا اړیکه وڅېړله. داسې نور مثالونه هم کولی شو جوړ کړو. کولی شو دلته موږ تاسې یو هیستوګرام جوړ کړو د عمر لپاره. یعنی عمر ځکه اکثریت عمرونه چې موږ تاسې دي په دغه سروې کې یو له بل سره تړلي دي او یو له بل سره پیوسته دي. دا ډیلیټ کوو. ریسیټ هم کوو ځکه تیر ګراف هم نه غوښت. راځو هیستوګرام جوړوو. مختلف شکلونه لري، مثلا ساده شکل یې غواړم جوړ کړم. متحولونه ورته واچوئ، د هغوی جنډر مقابل د هغوی د ایج. یا مثلا کولی شئ دا یو له بل سره واړوئ. نو راځو اول ایج راخلو، په دې رقم باندې اپلای کوئ او که کوئ جنډر نه راخلو بیخي. دې ځای کې موږ تاسې دا ډاټا وینو چې دا یو له بل سره پیوسته ده. دلته موږ تاسې ته عمرونه د ایکس په اکسس باندې ښودلي، او د هغوی فریکونسي یا کثرت یا د هغوی تکراروالی یا ډېروالی موږ تاسې ته د وای په محور باندې ښودلي دي. دلته موږ تاسې د هر یوې خپل مربوطه ویو لرو چې مثلا هغه کسان چې 100 کلن دي د هغوی تعداد څو ده، تقریبا په تعداد د 90 یا 95 ده. دلته کولی شئ د هر یو خپل هغه ډاټا هم ښکاره کړئ. تعداد یې موږ تاسې ته اوس په مثال کې ښه ښکاره کېږي ده چې وینو هغه کسان چې عمرونه یې 100 کلن وو په تعداد د 96 نفرو. د هغه کسان چې عمر یې تقریبا د 90 ده د 90 نفرو په تعداد باندې. دلته موږ تاسې ته د دې چارت په واسطه باندې د دوی عمرونه ښکاره شولو. کولی شئ 3 متحوله 4 متحوله هم ورته درج کړئ او د هغو مربوطه ډاټا په لاس باندې راوړئ. نو دا و په سپیسیس کې د چارت جوړونې دویمه ویډیو چې موږ تاسې په دې ویډیو کې دا ولیدلو چې څنګه کولی شو د چارت بلډر له لارې چارتونه جوړ کړو. هغه مختلف چارتونه مثلا د پای چارت او هیستوګرام او مختلف چارتونه لاین چارت کولی شو د دې چارتونو ترمنځ مقایسه مو وویله چې کولی شو په دې کې یو متحول 2 3 یا هم څو متحولونه یو له بل سره مقایسه کړو. کوم چیرې دا ویډیو خوښه شوې زموږ چینل سبسکرایب، خپل نظرونه راته په کمنټو کې پرېږدئ. مننه.